سلام، وخت مو په خیر. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. تازه د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړی شول چې د تیرو شپږو میاشتو د کابل بانک له پورونو د 14 جایدادونو د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د تخنیکي ستونزې د رامنځته کېدو د حل لپاره بهرني انجینران کابل ته را رسیدلي او لاس په کار شوي دي. د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي دي چې واشنګټن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوریت نظام دوام خوندي شي. د افغانستان جمهور رئیس په هلمند کې د وروستیو پوځي عملیات چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی ستایلي دي. افغان سفیر که له افغان مارکیټه چا د افغانستان بیرغ لرې کړ، پېښور کې به یې کونسلګري وتړو. د برېښنا پرې شوی مزې په لنډمهالي ډول کابل سره نښلول شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاندویانو دغه کمیسیون پر اطلاعاتي مرکز د هیکرانو برید په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړې دي.